په هالند کې د باچا د زوکړې ډله ییزې نمانځنې په شانداره مراسمو ترسره شوې. د هالند د شاهي هیواد باچا ویلم الکساندر چې په 1960 زیږدیز کال د اپریل په 20 زیږېدلی او نن 50 کلیزه ده، په ټول هیواد کې خلک لمانځنې کوي. د باچا راتلونکي ځایناستې مشره شهزادګۍ او نور غړي هم په دې توګه له خپل ولس سره پیژندګلوي مومي. ټوله کورنۍ د سیمې د وګړو له کړو وړو او کلتوري ارزښتونو خبریږي او په دې توګه د ولس او واکمنۍ اړیکې ټینګیږي او پخیږي. د دې ترڅنګ دا ورځ په ټولو ښارونو کې د ځینو دودیزو کړنو په وسیله لمانځل کیږي. ځینې نارنجي لباسونه اغوندي، په غومبرو د هالند بیرغونه رسموي او ځینې آن په خپلو کورونو د هالند بیرغونه ځړوي. د دې ورځې بله په زړه پورې ځانګړتیا دا ده چې زیاتره وګړي په خپلو ښارونو کې د پلور بازارونه جوړوي. په دې ورځ په پلورلو او پیرودلو مالیه نشته او هر څوک د خپل کور ځینې نوي او زاړه وسایل بازار ته راوړي او د یوې میلې په توګه یې په بازار کې پلورلو ته وړاندې کوي. هالندي وګړي په دغه ورځ نارنجي لباسونه اغوندي. دوی ځکه زیړ رنګ لباسونه اغوندي چې د باچا د کورنۍ نوم اورانیا یعنی د نارنج په معنا دی. دوی وایي له نارنجي جامو یې هدف له دې کورنۍ څخه د ملاتړ په معنا دی. په هالند کې شاهي کورنۍ د ملي یووالي سمبول بلل کیږي. په هالند کې شاه د تشریفاتو په محدوده کې رول لوبوي او کوم اجرایي واک نه لري. باچا ویلم الکساندر خپله کلیزه هر کال د هالند په بیلابیلو ښارونو کې لمانځي چې سږ کال دغه ورځ د هالند په ایمن ښار کې ولمانځله.